سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې د پروژې په یو مهم سند باندې سره خبرې کوو چې هغه د Requirements Traceability Matrix سند دی. دا ځکه مهمه ده ځکه چې د پروژې مهم فعالیتونه او کوم کارونه چې باید په دې پروژه کې ترسره سي په دې سند کې درج کیږي. لکه دا سند معمولاً په اکسل کې د پروژو د مدیریت په ځانګړو سافټویرونو کې لکه مایکروسافت پروجیکټ کې او یا هم د ادارې په آنلاین ډیټابیسونو کې رامنځته کیږي. نو دغه Requirements Traceability Matrix په هر پروژه کې فرق کوي او داسې کوم مشخص فارمات ورته شتون نه لري چې په هرې پروژې کې باید د هغه څخه کار واخیستل سي او نتیجه ورکړي. د مثال په طور دلته تاسې د اکسل یوه صفحه ګورئ او تاسو ته به یو ذهنیت درکوي چې Requirements Traceability Matrix په څه ډول لیکل کیږي او په مجموع کې د هر فعالیت لپاره په دې ماتریکس کې ځانګړی ID د فعالیت نوم او دا چې فعالیت کومې ځانګړنې لري او همدارنګه چې د دغه فعالیت موقعیت چیرې دی، آیا په جریان کې دی، شروع شوی، نه دی شروع شوی، د دې لپاره معلومات شتون لري. په بلې نمونې کې تاسې ګورئ دغسې د هر فعالیت لپاره لکه تست کیس ID ده او مشخصات یې دي description او بیا مرتبط معلومات د دغه پروژې د هر فعالیت لپاره او دغسې کومنټونه او د فعالیت وضعیت. په دریم مثال کې هم تاسې ګورئ ټوله په مجموع کې لکه سره ورته دي خو تاسې کولی سئ په خپل د پروژې لپاره Requirements Traceability Matrix جوړ کړئ او په دې کې د فعالیتونو لپاره ID وټاکئ، د فعالیتونو نومونه او همدارنګه د پروژې د ضروري فعالیتونو مشخصات او دا چې بیا په کوم وضعیت کې قرار لري، شروع شوی، نه دی شروع شوی او نور کومنټونه پکې اضافه کړئ. او دا سند لکه څنګه چې یاده شوه د پروژې د مدیریت په دوهمه مطالعاتي ساحه کې چې هغه د پروژې د حدودو ټاکل دي او په دغه مطالعاتي ساحې په دوهمه مرحله کې کوم چې ورته Collect Requirements یا د پروژې د ضرورياتو ټولول دي په دغه مرحله کې رامنځته کیږي او بیا د پروژې تر پایه پورې تر استفادې لاندې نیول کیږي او د دغه سند په واسطه د پروژې په فعالیتونو کې باندې نظارت ترسره کیږي او کتل کیږي چې کوم فعالیت کوم ځای ته ورسېدی او کوم فعالیت تکمیل شوی او کوم فعالیتونه تر لاس لاندې دی.